باب حمل الرجل امرأته فی الغزو دون بعض نسائه. طالبانو د دې باب مقصد دا ده چې کله مجاهدین جهاد ته ځي نو ښځم خپله ځان سره بوځي. څو ښځې چې لري پچه دې واچوي چې د کمې ښځې نوبت ووته. طالبانو اسلامي امت هسې دغه علومو ته شا کړې ده. په علماو کې یو څو علما راجګ سي هغوی بس خلکو ته وي چې دا مباح ده. که اسلامي امت رښتیانی طالبانو وسلو ته متوجه سو، علم ته متوجه سو. دا څو ورځې تاسې د شام خبرونه اورئ طالبانو، الحمدلله ټول حلب الله فتح که، ادلب فتح، ټولې ساحې فتح سولې. یعنې طالبانو د روسانو له ایرانیانو سره خبرې ټلیفوني کړي چې نا څه حال سو، داسې نه چې دمشق ته ورننوځي ستي خو هغه یې څه ونیو بس کار جوړ دی. مسلمانان سس په دې باندې دي چې علم ته مخ نه کوي، چې علم ته مخ وکړي. طالبانو دا دښمن موږ لیدلی ده، دا دښمن د اسلام د عقیدې سره هېڅ شیم نه ده. خو الله دې مسلمانانو باندې رحم وکړي. جذبه ډېره زر ورځي. سړی یو 15 کاله خو انتظار وکوي که نه لږ په علم کار وکوي. پس لغنه چې راووتلی بیا ته ګوره چې څنګه کار په مخ سي. خپله بېګا طالبانو ابو محمد الجولاني د شام د تحریر الشام د تنظیم مشر هم حلب ته طالبانو د شپې خپله دی ورغی. نو داسې مشران خوند هم کوي طالبانو وګرځېږي، امتو سره روحیه واخلي او مسلمانانو ته کني دښمن طالبانو ډېر داسې دښمن نه دی انشاءالله. ټول تاریخ چې اسلام راغلی دی د اسلام دښمن معلوم ده څنګه مزغلولي دي طالبانو، ټوله دنیا کې مزغلولي دي. تاسې به طالبانو دا په یاد نه وي د کونړ یو والي اصل کې خوستی زموږ د والد رحمه الله شاګرد مو شهید سوی نور قاسم مولي صاحب نومېده. یو وخت کې د سختو حالتونو کې د کونړ والي نو بیا یوه خبره وکړله ډېره میډیایي مسوله، وي کاپیرانو ته وایي راځئ جنګ به دغه وسلې چې تاسې سره دي او دا وسلې چې یو شی سو په وسلو کې، نو راځئ چې 10 کسان یې ښودلي چې په 1000 کسانو جنګ د سره کوو میدان ته راسئ. و تاسې وسله ډېرې لرئ نو داسې طالبانو چې وسله کې خو سره یو شی څلو که نه. یا باراک اوباما ته مو پیغام ورسېږي، دا پیغام ده چې که چېرته امریکا زور وایي زمیني زور زموږ سره دا په کونړ کې زور ووایي، بار بار وایم چې موږ د زر مجاهدین وي، والله زه به د زرو مجاهدینو سره ورسره وم، په خپله په دې کې جنګېږم. 100,000 امریکا دلته راشي، 1,00,000 راشي، مونږ دا چیلنج ورکوم تمام امریکې ته، تمام کفارو ته چې زمونږ سره دا مقابله زمیني وکړي. دا نور خلک عوام خلک دې نه تنګوي چې په کورونو باندې بمبرۍ دي، هغه وړه ماشومان شهیدان کوي، نوره کورونه ورانوي. زمیني جنګ ته مونږ تیار یو، مونږ به یو دی لاس، مونږ به یو دی شل. خو که چېرته داسې شي چې د 100,000 امریکایان وي زمیني ته او مونږ 1000 نفر یو، که مونږ ته نه وتښتلو د میدان مونږ ورپرېږدو او که دی وتښول بیا د میدان پرېږدي انشاءالله. دا به تاسې داسې وعده یې که نه؟ زه چیلنج ورکوم چې مونږ 1000 نفر مجاهدین، کونړ کې 100,000 مجاهدین نه زیات مجاهدین دي، خو دې 1000 مجاهدینو سره به زه پخپله وم. والله بله چې امریکا ما ته وایي چې زه 100,000 نفر توده در لګم، د تا په مقابل کې 1000 نفر وبسه، زه به په دې جنګ کې شریک وم، 1000 نفر به یې روبسم او دې سره به زه په کلکه مقابله کوم. او دا مې یقین ده او امید ده چې دا به مانه سرټي انشاءالله راځي. نو زه فکر کوم بیا به د قرطبي خوبونه موږ وینو انشاءالله، او خوبونه به هم بیا رښتیا کېږي. درځه دا د پیرانو خوبونه نه دي بیا طالبانو که نه، سم د رښتیا خوبونه به داسې خوبونه به چې لیدلی به هم نه وي سبا بې تعبیري، او د پیرانو خوبونه رښتیا کېږي نه طالبانو، او د مجاهدینو خوبونه بیا څوک سي بې رښتیا کېږي.